که چیرته په ځمکه باندې انسانان نه وای نو دا ښارونه به څه ډول ښکارېده؟ ریو ډی جینیرو ښار په برازیل کې دی، دا به دغه ډول ښکارېده. د لاس ویجس ښار دا په امریکا کې دی، دا به دغه ډول ښکارېده. د ټوکیو ښار دا په جاپان کې دی، دا به دغه ډول ښکارېده. د سیډني ښار دا په استرالیا کې دی، دا به دغه ډول ښکارېده. استانبول ښار چې په ترکیه کې موقعیت لري، دا به بې له انسانانو دغه ډول ښکارېده. هانګ کانګ ښار چې دا په چین کې موقعیت لري، دا به دغه ډول ښکارېده. د برلین ښار چې په جرمني کې موقعیت لري، دا به دغه ډول ښکارېده. د ورسا ښار چې دا په پولینډ کې موقعیت لري، دا به دغه ډول ښکارېده. د ایډینبورو ښار په سکاټلند کې موقعیت لري، دا به دغه ډول ښکارېده.